ستا وای راکټ دې له کومه کړی بالکل دې خبرې د سبحان الله یاره زه ځمه په ځواک صاحب زه بالکل تاسو سره دلیل نه سم ویلی یوه پوښتنه عجیبه خبره کوي خیر ده یوه پوښتنه تا یو ورځ ما پسې ویډیو کې خبره کړې وایي زه سیب باندې اسناد لرم چې دې ته سمیع سادات 15,000 ډالر ورکړي کومه دي هغه اسناد هغه ویډیو راوړه چې ما ویلي چې زه اسناد لرم ولا چې ویلې دي په خدای په دې خیر د هغه اسناد راوړه خود اسناد زه به درته ویډیو پیدا کړم بیا زه به بیا پوښتنه وغواړم هغه ویډیو پیدا کړه خو دا باوري یم 100% کې 90% باوري یم چې سمیع سادات یو څه خرچه مرچه درکوي مې کې اخله زیږه سمیع سادات او د هغه په څیر نور چې څومره هم د موږ د تیر جمهوریت والا هغه غل د دومره سلاګانې خرڅ کړلې قسم دې په خدای وي ځواک چې په کومه ورځ باندې ودرېده او ویل چې زه پیسو ته ضرورت لرم زه به دې ولس نه په چندو اخلم ټولو غل د غله پسې مه درېږه د سمیع سادات غلا په زرګونه اسناد درکړم چې اصلحې راوړلې او په طالب خرڅولې پوه سولې دای طالبان بل کار یې ولې د خاین ته خاین ووایه چې غل بې ثبوت مې که والله په بالله چې پرې وغږېږم چې نعوذ بالله زه درته بې ثبوت وم والله دومره یې خرڅې کړي دي تیل یې خرڅول دا دومره غاټ غل ده په نظام کې تر دې غاټ غل او خاین ولاکه په ټول نظام د جمهوریت کې و نور بیداری فساد کوه د نظامی فساد کوه جرړې د اردو هم دغه سمیع سادات ویست د سر په بیه باندې هلمند او خپله خاوره ساتلی سر بیه نه ولاکه د بیخ په بیه ساتلی د هلمند یې وساته هغه د حاجي طالب سره چې جنګ هغه اوس همالته پکې ځکه معلومات نه لري چې تلته په ګراونډ کې نه وي طالبان چې کوم په 200 ګراونډ کې نه ما چې کومې ککرۍ الوزولي دی سرې مرمۍ به اورېدلې زه به کمباله کې ورته پروت وم دا خبره مه کوه غلی څه خان ډایلاګ خو دې ډېر مشهوره سوی او هغه وخت ډایلاګ یقیني درته وایم والا سرې مرمۍ به اورېدلې سمیع سادات به د شرابو بوتل په لاس کې و سمیع سادات خو برانډ دی یقین وکړه برانډ د څه شي برانډ د ته ما سره یو ورځ مخامخ کړه زه د برانډ بنا کې درته وباسم یو خبره درته وکړم چې دا به منې چې هلته و په هلمند کې ما د تاسو اوازونه مو اورېدل خور له زوره و خور وزیره وه که معینه وه د هغه له زوره دا نه ده غلط نه سره به نه غږیږو ولې داسې خبره دیموکراسي ده نو خورې وزي معینه وه د موږ معینه وه زه کولی شم د انتقاد زه درته دا وایم چې د ملا محمد عمر اخرنۍ مېرمنه چاته واده ده وغږېږه پې هېڅ چاته هم نه ده واده اخرنۍ مېرمنه یې چاته واده ده او چا سره اوسېږي چېرته اوسېږي راوړم درته اسناد دغسې اوس یې خوند وکړه کشکه پیره کشکه پیره وروره د ده خور وزیره وه دا خو را سره ومنه که نه معینه نه وه ګوره ما درته ویلې چې د چا په کورنۍ نه وه معینه نه وه معینه وروره سیاست کې وه معینه وه زه کولی شم چې غلا ورته ووایم ګوره خو خیر ده داسې مو نه به وایي چې یو چا باندې ته شخصي مستقیما ورځي دا بیا غلطه خبره ځکه ما سره هم ډېرې مسلې داسې سترې چې باید ته ځواب بیا ورکړي خو نه یې سي شل وارې ته دې دغه ځواب ماته راکړه هغه د موږ د وطن یوه عجیبه دیموکراتان یې قسم په خدای د خلکو خویندې او لورګانو ته کمپاین کوي چې له کورو راووځئ د خپله خبره هم چې سي وایي دا شخصي موضوع ده یو ځل دغومره په ټول نظام کې یوازې اشرف غني نر دیموکرات چې له خپلې مېرمنې سره راوتلی نور راته وښیي دیموکراتان هغه په هغه باندې زه نه غږېږم خو که چېرته ته ورسې د ملا صاحب محمد عمر اخرنۍ مېرمنې په اړه باندې معلومات وکړي چې هغه عرب ته زه معلومات لرم زه چې بیعت ورسره کوم زه د خپلو اتلانو معلومات لرم تا غوندې نه یم ورسه معلومات یې وکړه بیا صحیح ما کړي دي معلومات مې کړي دي هغه د ملا عمر ښځه ده د کوم شغال ښځه نه ده ښه نه زه یې مېرمن په احترام ورته وایم خو دا خو اسلامي حق کوم دیموکرات او سیکولر مېرمن نه ده هغه د یو عرب سره واده وکړي دې کې څه خبره خدای دې غرق که ملا عمر هغه هستي ده چې تر ننه پورې بچیان د هغه له غېږې لوبولي بچیان وټسېد اخر هم درنه واکمني ونیول هغه هغسې ملنګ سړی و هغه باره کې څه خبره کوي ډېر احتیاط کوه والله دښمنان یې مني قسم په خدای امریکا یې په غیرت او په جرأت قایل ده نوره نړۍ خو یو شی تر ټولو ما دپاره په شخصیت کې ډېر زیات جالبه وایي چې د سګرټو خلاف و د نسوارو طرفدار دی ډېر یو عجیبه فلسفه وه د هغه ټولې فلسفې الحمدلله همدغسې جالبې دي هغه هستي وه وایي امریکا به د لیست له سره د لیست اخر ته راځي موږ به غرونو ته ځو بیرته به له غرونو کته کیږو هغه بیل انسان و په هغه کې هېڅ خبره نشته هېڅ خبره لو ملا عمر نه یو د خاټو یوه کوټه پاتې ده په ټول اسلامي امارت کې یو کس منم یو کس
پیږي هغه څوک ده هغه ته چې خبرې دې دا نور یو نه زه غوجلې والا یم غواګانو والا یم د ما حیثیت دومره غواګانو سره له دوی نه ته ښه غږېږي ولا د ملا صاحب محمد حسن صدا خبرې مه کوه زه ولا که حیثیت لرم زه که په چیک پاینټ باندې ما څوک ودروي زه په ځان یقیني یم چې کېدای زه غلا وکړم خیانت وکړم د خلکو پیسې واخلم ظلم نه په خبرو کې استعداد د دې لري چې ته رئیس الوزرا وي ولا استعداد نشته یقین وکړي استعداد ټول د غواګانو کونې نه تاویږي ورور خاندمه ظلم یې در سره کړی یقین وکړه ما سره چا ظلم نه ده کړی زه خپل الحمدلله خپل رزق خپل پیدا کولی شم نه رزق خبره نه د خدمت خبره ده ته دا اوس په سټیج خدمت کوم رهبر ملا محمد حسن په ټولو من نه غږېده چې خبرې وکړه وایي بغارې وایي دا اوس خبره وه د ملا محمد حسن اخوند یا د امارت د نور مشرانو پر رابطه باندې درته وایم چې الله پاک په مونږ ډیر لوی رحم کړی چې په داسې مشرانو یې نازولي چې یقیني هستی دي خبرې به د چا زه څه کم خبرې خو اشرف غني کولې ملا محمد حسن هغه هستي ده چې د کار سړی ده شپه او ورځ د ملت ته خدمت کوي لګیا ده زه دا تمه له حضرت جناب محمد حسن اخوند کوم چې راسه ماته تقریرونه وکړه د ما ملت کار ته ضرورت لري او الحمدلله د کار خلک د کار کوي مبین صاحب د هغه ګوره د ملا محمد حسن اخوند د دوه دریو ښه پیغمبري خویونه نه دی زه خبر کم چې یو په دومره قدرت او په دومره پاچاهي کې تکبر نه لري یو دویم خاين ودرېږه خبره ته واکشه درېمه لویه پیغمبري خو دا چې ترحم لري ملنګ قسم په خدای چې په دغه سپینه ګیره باندې د غومره فعالیت د غومره کار د غومره نظام خبرتیا د هر چا کار نه ده دا مو وای چې هغه د راجیکس دلته د مونږ ته تقریرونه وکړو دا خردل ته په ونی خزا هغه پاغه ولې کار نه کوي ګوري مبین د ملت سړی د ملت ومنځ کې د خلک ورزي علما ورزي مجاهدین ورزي د نظام خبر ده او یو قاطع سړی ده یو خبره درته کوم د زمنګ او تاسو خبرې چې دي د زمنګ او تاسو د افکارو زیږند دي زمنګ او تاسو اعمال چې دي دا هم زمنګ فکر او زه تاسو ګوره زه په دې عقیده یم ګوره د ما عقیده څه ده ملا محمد حسن ک امیر المؤمنین ک نور وزیران زما عقیده ده زما عقیده ده چې دا الله پاک په موږ رحم کړی ده بالکل او موږ غوښتي دې موږ دعا کړې ده اوس زه په هر کې د ملا محمد حسن یو تاریخته ولاکه زه په زرګونو د نړۍ په رئیس جمهورانو ورکم ولې دا ماته زما الګو ده زما افتخار ده زه څنګه کولی شم چې هغه هستی چې له تیر امارته ماته پاتې ده تر ننه پورې نه چا وویل چې دا مفسد ده نه چا وویل دا قاتل ده نه دا چا وویل دا خاین ده نه چا وویل دا کبرجن ده نه زری موټر ځان پسې ګرځوي نه لارګ نه داسې یو امنیتي کمربندونه راټا کرانر غوندې په خپل هغه یو کوټه کې ناست ده او د ورځې سلګونه مشکلات د وزارتونو د ریاستونو د ټول افغانستان دا حل کوي دا یو مفکوره ده بیا څنګه امارت په دا ټول خلکو کې ملا محمد حسن اخوند انتخاب که علت دا و چې دای نه کبر لري نه قوم پرسته ده نه متکبره ده نه خائن ده نه قاتل ده نه کبرجن ده زما د پاره د افغانانو د پاره دا زما رحمت ده الله تعالی لپاره په قدر هغه وخت پوهېږو چې کله نه وي بالکل یو خبره غواړم وکړم ګوري منګ او د تاسو افکار د منګ او تاسو خبرې منګ او تاسو د افکارو زیږند دي کومې خبرې چې زه کوم د ذهن کې دا شی تحلیل کوم بیا وایم منګ او تاسو یو د اخرنۍ خبره هر وخت راځي ان شاء الله خبره کوم بیا لاړ څنګه یاره اخرنۍ قربان نه یم زه خو زم نه اجازه در راکړم منګ او تاسو اعمال چې دي د منګ او تاسو د افکارو زیږند دي چې منګ چې شی کو دا منګ ته فکر وای ذهن می وای چې دغه کار وکړه نو فکر او ذهن هغه خلک لري چې هغه په علم لري هغه ډیر زیات تجربه ولري راځم دوی خبرې ته چې ملا صاحب محمد حسن اخوند یو ډیره جالب خاطره زما په ژوندم له هیر نوزي کله چې هغه چینایي پلاوی ورته راځي هغه اګریمنت ورته ورکي نو دا د اګریمنت په انګلیسي ژبه باندې هغه ورته خلاص دی دا اګریمنت واخلې د اخلاص کی او بیت بند کی
نو زه نه پوهېږم چې په دغه دوران کې د په انګلیسي ژبه باندې څه شی ولوستل او څه شی ولیدل چې بیا د ورسره اوکې کړه لاس یې بیرته ورکوئ صحیح شو بالکل صحیح ده دغه شي باندې مې سر خلاص نه ده زه غواړم چې یو کس را د سر خلاص کړي په دې باندې با زه به سبا ورسم ورته به وایم چې آصف ځواک سره دغه سوال ده دا ورته حل کړه اګریمنټ په انګلیسي لیکل سوی دا تا ولید په انګلیسي لیکل سوی اول هر هیواد چې د یو هیواد سفیر مني ګوره ځواک صاحب دومره تعلیم سره ته دومره یو جاهلانه هغه کې دغه اګریمنټ 2 صفحې لري یو صفحه د هغه هیواد په رسمي ژبه لیکل کیږي بل صفحه یا په انګلیسي یا د هغه هیواد په ژبه لیکل کیږي نو ته څه فکر کوې زه به د سفیرانو د اګریمنټ یو سند تا ته راوړم که په پښتو ژبه په دري ژبه نه ولیکل شوی زه درته ناغه در کوم دا داسې نه ده که امریکا د امریکا سفیر زه منم زه د امریکا په دې 10 ثانیو کې څه شی ولوستل چې د بیرته بند کلاس ورکړي چې بالکل ها یعنی د یو سفیر د غوښتنلیک دپاره چې ته هغه کې هغه باید ته ولولې او داسې ولولې چې حسیب ځواک یې واوري یو 15 دقیقې باید نیولې وای چې د ټول لوستی وای باید همدغه ډیپلوماتیک اصول دي چې خلاص یې که هلته د ده سکرتر د رئیس دفتر دا ټوله پروسه تېره کړې ده دا ټوله پروسه تېره شوې خلاص یې که بیرته یې بند کړه ډیپلوماسي جشن مننه خیر ډېر کمزوری فکر ده په بادامو مازغه نه ډېرېږي کنې 10 بوجۍ مې در لېږل ته چې ټکر یې وخورې کټسر یې وخورې ته به هوښیار سې خدای په امان کله سه ډیپلوماټیک انجوای یاره